دلته د اولمپیک ملي کمیټې او یو خصوصي روغتون ترمنځ د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شو. د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په کابل کې د پوستکي یو خصوصي روغتون سره هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې په 80% تخفیف سره د ورزشکارانو درملنه کوي. د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په کابل کې د پوستکي یو خصوصي روغتون سره هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې په 80% تخفیف سره د ورزشکارانو درملنه کوي. د افغانستان د اسلامي امارت د تربیت بدني د عمومي ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې او د اروپا اسیا د نړیوال ښکلا روغتون تر مابینځ توافقنامه لاسلیک سوه چې د دواړو ادارو له لوري به ګډه همکاري ترسره کیږي. په دې موخه چې زموږ د ورزش د برخې ورزشکاران په لوبو کې کله صدمه ویني مشکل سره مخامخ کیږي. بلې طبیعي خبره ده د ورزشکاران چې کله لوبې کوي هغوی ته یو نوع جلدي ستونزې پیښیږي او یا د دوی دغه ښکلا له منځه ځي په بعضو مواردو کې. نو په هغه برخه کې به یاد روغتون د ورزشکارانو سره همکاري کوي. نن موږ ویاړ لرو چې د اروپا اسیا نړیوال روغتون د بدني روزنې سپورت او ملي اولمپیک سره مو قرارداد تر سره کړ چې په دې کې به ټولو ورزشکارانو لپاره 80% باندې په تخفیف خدمات وړاندې کوو. مسؤلین وویل ورزشکارانو ته ډیر کله د لوبې پر مهال جلدي ستونزې پیښیږي او په ځینې مواردو کې د دوی ښکلا له منځه ځي. نو په دې برخه کې به د یاد روغتون له لوري ورته یوازې د پوستکي په برخه کې خدمات وړاندې کیږي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره